د ناحق قتل په اړه 40 حدیثونه. د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغه 40 حدیثونه را نقل کیږي چې مبارک صلی الله علیه وسلم پکښې د یو چا پر ناحق وژلو سخت سزاوي بیان کړي دي او مسلمانانو ته د دې لوی ګناه د نه کولو تلقین کړی دی. د حجة الوداع پر موقع چې مبارک صلی الله علیه وسلم کومه عظیمه خطبه ورکړې وه، هغه د امت لپاره یوه ابدي وصیتنامه وه. په هغې کې پر دې خبره تر ټولو ډیر زور اچول سوی و چې مسلمانان په خپلو منځو کې د یوه و بل وینې توی نه کړي. په هغه حدیث کې مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ستاسې وینې، ستاسې مال او ستاسې آبرو وي د یو بل لپاره همداسې درنښت لري لکه ستاسې په دې میاشت کې چې ستاسې د دغه ښار یعنی مکې او ستاسې د دغې ورځې یعنی عید الاضحی درنښت دی. تاسې ټوله به خپل و پروردګار ته ورځئ او هغه به تاسې ستاسې د اعمالو په اړه وپوښتي. فلهذا تر ما وروسته داسې کافران یا ګمراهان نسئ چې د یوه او بل سرونه ووهئ. په ښه غوږ یې واورئ. هغه خلک چې دلته موجود دي هغوی دي دا خبرې تر هغو خلکو ورورسوي چې دلته نه دي موجود، ځکه هغو خلکو ته چې دا خبره ورورسول سي ښایي هغوی یې تر اصلي اوریدونکو په ښه توګه حفاظت وکړي. وروسته یې وفرمایل: په یاد یې وساتئ، آیا ما تاسو ته پیغام در ورسوئ؟ په دې حدیث کې چې فرمایل سوي دي چې تر ما وروسته داسې کافران یا ګمراهان نسئ چې د یو بل غاړې پرې کړي، د دې یو مطلب دا بیان سوی دی چې دا د کافرانو او ګمراهانو کار دی چې یو بل سره وژني، او یو مطلب یې دا دی چې یو بل ته د کافر او ګمراه په ویلو سره قتلونه ونه کړي. دوهم حدیث د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په کبیره ګناهونو کې تر ټولو لوی ګناوې دا دي چې څوک و الله ته شریک ونیسي او د یو انسان قتل وکړي او د مور او پلار نافرمانی وکړي او درواغ ووایي. دریم حدیث د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: و یو مسلمان ته شکنځل کول ګناه ده او د هغه د قتل لپاره جنګیدل کفر دی. څلورم حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د اوو وژونکو کارو څخه ځانونه وساتئ. پوښتنه ځنځ وسوه چې یا رسول الله هغه اوه کارونه څه شي دي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: و الله ته شریک نیول، جادو کول، داسې انسان پر ناحقه وژل چې الله حرمت وربخښلی وي، او د یتیم مال خوړل، سود خوړل، او په جهاد کې تیښته کول، او پر پاک لمونو مسلمانو ښځو تهمت تړل. پنځم حدیث له حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل: کله چې دوه مسلمانان تورې سره راواخلي او د یو بل و مخ ته راسي نو قاتل او مقتول به دواړه په دوژخ کې وي. ما پوښتنه ځنځ وکړه چې په قاتل خو مې سر خلاصیږي خو مقتول ولې و دوژخ ته ځي؟ مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هغه غوښتل د خپل مقابل طرف سړی ووژني. او په صحیح مسلم کې د دې حدیث دغه الفاظ راغلي دي: کله چې دوه مسلمانان د یوه او بل پر خلاف تورې راواخلي نو هغوی د دوژخ پر څوکه وي، او په دوی کې چې یو هغه بل قتل کړي نو دواړه و دوژخ ته داخلیږي. شپږم حدیث له حضرت عبدالله بن عمر څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: و یو مسلمان شخص ته د خپل دین په معامله کې تر هغو د بخښلو امکان وي تر څو هغه په حرام ډول د چا وینې توی نه کړي. د دې حدیث معنا دا ده چې د یو چا د وینو پر ناحق تر تویولو وروسته د بخښنې امکان ډیر لیرې کیږي.
اوم حدیث د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې پر موږ یعنی مسلمانانو تورې پورته کړي هغه زموږ څخه نه دی. د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمان دی د هغو مشکل کارو څخه چې سړی ځان پکښې اخته کړي او بیا د راوتلو لار ونه لري یو کار دا دی چې سړی د یو چا حرمت لرونکې وینه داسې توی کړي چې د هغه لپاره حلاله نه وي. د دې مطلب دا دی چې د یو چا پر ناحقه وژلو وروسته د دې ګناه بخښنه په دې ډېره مشکله ده چې د دې ګناه تعلق له حقوق العباد سره دی او د بندگانو حقوق صرف په توبې باندې نه بخښل کیږي تر څو چې هغه شخص مو چې حق تلفي یې سوی وي ونه بخشي او تر قتل وروسته له هغه څخه د بخښنې غوښتلو هیڅ لار نه پاته کیږي. اتم حدیث له حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه مسلمان چې د دې خبرې شاهدي ورکوي چې د الله ما سوا بل معبود نسته او زه د الله رسول یم د هغه وینه د درو حالاتو ما سوا په بل هیڅ حالت کې حلاله نه ده. یو دا چې هغه د بل چا قتل کړی وي او د هغه په بدله کې دی هم ووژل سي. دوهم دا چې پر واده لرلو سربیره زنا کړی وي او دریم دا چې هغه خپل دین پرې ایښی وي او د مسلمانانو له جماعت څخه جلاوالی اختیار کړی وي. نم حدیث له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی تر ټول ډیر بغض د درو خلکو څخه لري. یو هغه چې په حرم کې د بېدینۍ ارتکاب وکړي، دوهم هغه چې په اسلام کې د جاهلیت د لارو چارو پیلېدل غواړي، او دریم هغه څوک چې پر ناحقه د یو انسان د وینو تویولو لپاره د هغه د وینو غوښتونکی وي. لسم حدیث له حضرت جندب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې دا کولی سي نو ودې یې کړي چې د هغه او جنت ترمنځ یوه قطره هم داسې وینه خنډ نسي چې هغه دې د یو چا دا توی کړی وي. د دې حدیث معنا دا ده چې که چا د یو بل چا لږ وینه هم پر ناحقه توی کړه نو دا لږ وینه به د هغه و جنت ته د تللو خنډ سي. فلهذا انسان ته دا پکار ده چې لږ تر لږه و جنت ته د تللو د دې خنډ څخه ځان وژغوري. یولسم حدیث له حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل و الله ته د دنیا ختمېدل د یو مسلمان تر قتل بهتره ده. دولسم حدیث له حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې یو مسلمان قتل کړي او بیا په خوشاله وي الله تعالی نه د هغه توبه قبلوي او نه فدیه، او د دې یوه ترجمه دا هم کېدلی سي چې نه یې نفلي عبادات قبلیږي او نه یې فرضي عبادات. دیارلسم حدیث له حضرت عبدالله بن عمرو څخه روایت دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی چې د کعبې شریفې طواف یې کاوه او کعبې ته یې داسې خطاب کوي ته څونه پاکه یې او ستا بوی څومره ښه دی، ته څومره عظیمه یې او ستا عظمت څومره لوړ دی. زما دې په هغه ذات قسم وي چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح یې په لاس کې دی. په رښتیا د یو مؤمن عظمت و الله ته ستا تر عظمت ډیر لوی دی، د هغه د مال هم، د هغه د وینې هم او د دې خبرې هم چې موږ د هغه په باره کې د ښه ګمان ما سوا بل ګمان ونه کړو. د دې حدیث په سند کې و یوه راوي ته ځینو حضراتو ضعیف ویلی دی، خو ابن حبان رضی الله تعالی عنه د هغو توثیق کړی دی. لیکن دغه مضمون له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت جابر او حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنهم څخه په جلا جلا سندونو روایت دی.
14 حدیث له حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هرې ګناه په باره کې دا امید کېدلی سي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ وبخشي بې له هغه چا څخه چې د شرک په حالت کې مړ سوی وي او یا هغه چا چې یو مسلمان پر ناحقه وژلی وي. 15 حدیث له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې پر یوې موقع باندې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل که د اسمان او مځکې ټول خلک د یو مسلمان د وژلو لپاره راټول سي نو الله تعالی به هغوی ټولو ته بې له حسابولو بې حساب عذاب ورکړي. 14 حدیث له حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو شخص و یو چا ته ورسي او د هغه قتل وکړي نو مقتول به په جنت کې وي او قاتل به په دوزخ کې وي. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه هم روایت کړی دی او د دې په پیل کې حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دی چې یو وخت زه د مدینې منورې په یوه لار کې د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ سره په داسې حال کې تیریدلم چې د هغه لاس مې نیولی و. هغه و یوه داسې ځای ته ورسېدی چې هلته د یو چا سر ځړېدلی یعنی یو چا قتل کړی و او سر یې ورځړولی و. د هغه په لیدلو سره حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل د دې قاتل بدبخته دی او وروسته دا حدیث شریف ووایه. له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه یو چا پوښتنه وکړه چې آیا د قاتل توبه قبلېدلی سي؟ هغه په تعجب ورته وویل دا ته څه وایې؟ سړي بیا سوال تکرار کړ او حضرت عبدالله بن عباس بیا هغه جواب ورکړ او وروسته دا حدیث شریف ووایه ما ستا له نبي صلی الله علیه وسلم څخه دا اوریدلی دي چې هغه څوک چې په دنیا کې وژل سوی وي هغه به خپل سر په خپلو لاسونو کې را اخیستی وي او خپل قاتل به په کشولو راولي په داسې حال کې چې د هغه له رګونو څخه به وینې دارې وهي هغه به عرش ته نږدې راسي او رب العالمین ته به ووایي چې دې سړي زه وژلی وم نو الله تعالی به ورته وایي چې ستا لپاره بربادي ده او هغه به دوزخ ته بوځي. 18 حدیث له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې قاتل قتل کوي هغه وخت یعنی قاتل مؤمن نه وي. 19 حدیث له حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ څخه دی چې مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څوک چې په حرامه توګه د یو چا د وینو په تویولو کې د یو لفظ په ویلو سره لا هم شریک وي هغه به د قیامت په ورځ داسې راسي چې د هغه د سترګو په مابین کې به لیکلي وي د الله له رحمت څخه مایوسه. 20 حدیث حضرت مرصد بن عبدالله څخه روایت دی چې له حضور اقدس صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل شوه چې که یو شخص د یو چا د وژلو حکم ورکړي نو د هغه لپاره حکم څه شی دی؟ پر دې باندې مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل اور چې 80 حصې کړل سي نو د قتل حکم ورکوونکي ته به 9 حصې وي او د قتل کوونکي لپاره 1 حصه او همدا 1 حصه به د هغه لپاره کافي وي. 21 حدیث له حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به قاتل او مقتول راوستل سي نو قاتل به وایي چې یا رب له ده څخه وپوښته چې د زه پر څه شي باندې ووژلم؟ قاتل و یو بل نفر ته په اشاره کولو سره به ووایي چې ما ته دغه نفر حکم کړی و نو دواړه به تر لاسونو ونیول سي او دوزخ ته به ور وغورځول سي. 22 حدیث له حضرت عیاض انصاری رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د لا اله الا الله کلمه و الله تعالی ته ډیره بعزت ده او الله تعالی ته لویه درجه او مرتبه لري او دا داسې کلمه ده چې که یې څوک د زړه له اخلاص ووایي نو الله جل جلاله به د همدې کلمې په سبب و جنت ته داخل کړي
او که په درواغو یې هم ووایي نو دا کلمه به د ده وینه حرمت والا کړي او د ده مال ور محفوظوي او کله چې دی و الله تعالی ته ورسي نو هغه به د ده د درواغو حساب له ده څخه واخلي. 23 حدیث هم له حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل مسلمان چې ځان نیک کړي نو تر هغه وخته د جنت پر لار سپک او بې وزنه روان وي تر څو چې په حرامه وینه کې ځان اخته کړی نه وي، خو کله چې ځان په اخته کړي نو هم هلته بند پاته سي. 24 حدیث له حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی له دې خبرې څخه انکار کړی دی چې هغه د یو مؤمن د قاتل توبه قبول کړي. 25 حدیث له حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې په توره خپل ورور ته اشاره وکړي نو ملائکې پر هغه باندې تر هغو لعنت وایي تر څو ده دا کار نه وي پرې ایښی، دا که هغه د ده سکه ورور هم وي. 26 حدیث له حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې یو مسلمان پر خپل ورور باندې توره پورته کړي نو ملائکې پر هغه تر هغو لعنت وایي تر څو هغه له خپل ورور څخه توره لرې کړې نه وي. 29 حدیث له حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ چې د خلکو ترمنځ تر هر څه له مخه د کومې خبرې فیصله کیږي هغه د وینو تویولو معاملات دي. 28 حدیث له حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوزخ دروازې اوه دي، له دغو څخه یوه دروازه د هغو خلکو لپاره ده چې زما پر امت یې تورې راکښلې وي. 90 حدیث له حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر چا که یو مسلمان ته د هغه د وژلو د ارادې په لرلو سره په توره اشاره وکړه نو د هغه وژل واجب دی. 10 حدیث له حضرت عقبه بن مالک څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې یو مسلمان وژني د هغه په اړه الله تعالی ما ته 3 واره د بخښلو څخه انکار کړی دی. 11 حدیث له حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ابلیس هر سهار خپل لشکر استوي او وروسته وایي چې هر چا که نن یو مسلمان ګمراه کړی وو زه به هغه ته تاج ور پر سره وم. وروسته له هغه څخه یو شیطان راسي او وایي چې زه په پلاني سړي پسې سوم تر دغې اندازې چې د خپل مور او پلار نافرماني یې وکړه. ابلیس ورته ووایي چې لیرې نه ده چې هغه دې بیرته له هغوی سره ښه رویه وکړي. وروسته دوهم ووایي چې زه په پلاني پسې سوم تر دې اندازې چې هغه خپلې میرمنې ته طلاق ورکړي. پر دې خبرې ابلیس ووایي چې لیرې نه ده چې هغه دې بل واده وکړي. وروسته یو بل شیطان راسي او ووایي چې زه په پلاني پسې سوم تر دې اندازې چې په هغه مې شرک وکړ. پر دې باندې ابلیس وایي چې هو ته یې چا چې ښه کار کړی دی. او وروسته یو بل راسي او ووایي چې زه په پلاني پسې سوم تر دې اندازې چې هغه د یوه چا قتل وکړ. پر دې باندې ابلیس وایي چې هو ته یې چا چې تر ټولو ښه کار کړی دی او هم ده ته تاج ور پر سر کړي. دا حدیث امام ابو نعیم رضی الله تعالی عنه په حلیت الاولیاء کې هم راوړی دی او په هغه کې دا الفاظ دي چې کله چې قاتل د خپلو کارنامو خبر ابلیس ته ورکړي نو هغه له خوښۍ څخه دومره ناره وکړي چې جنات و هغه ته راټول سي او ورته وایي چې جنابه ته پر څه شي باندې دونه خوشحاله سوی یې؟ نو هغه ورته وایي چې ما ته پلاني شیطان دا خبره وکړه چې هغه د آدم له زامنو څخه په یوه پسې سو تر دې اندازې چې هغه یو قتل وکړ او و دوزخ ته ولاړ.
وروسته ابلیس د هغه شیطان داسې عزت وکړي چې په خپل لښکر کې د هیڅ چا هم نه وي کړی. وروسته د هغه پر سر تاج ایږدي او د ټولۍ مشر یې کړي. د دیشم حدیث له حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی څخه تر ټولو سرکشي کوونکی هغه څوک دی چې په حرم کې د چا قتل وکړي یا داسې څوک ووژني چې د ده د وژلو اقدام یې نه وي کړی یا د جاهلیت د دشمنیو پر اساس یې ووژني. دردیشم حدیث له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل 5 شیان داسې دي چې کفاره یې هیڅ نسته: الله تعالی ته شریک نیول، پر ناحقه د یو چا قتل کول، یا د یو مؤمن شکول، یا د جهاد په ورځ تیښته کول، یا په درواغو قسم اخیستلو باندې د یو چا مال خوړل. 4 حدیث له حضرت عبدالله بن عمرو څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل خوشخبری واوري، خوشخبری واوري، خوشخبری واوري. هغه څوک چې 5 وخت لمونځ کوي او له 7 لوی ګناهونو څخه یې ځان ساتلی وي، نو هغه چې جنت ته له هرې دروازې څخه غواړي داخل سي، داخل دي سي. د مور و پلار نافرمانی و الله ته شریک نیول او د یو چا وژل او پر پاک لمونو ښځو تهمت تړل او په جهاد کې تیښته کول او سود خوړل. 15 حدیث له حضرت عمرو بن الحمق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر چا چې یو څوک د هغه د ځان په باره کې بې بیرې کړي او بیا یې هم ووژي، زه له هغه څخه خلاص یم که څه هم مقتول کافر وي. دا حدیث امام حاکم رضی الله تعالی عنه په دغو الفاظو روایت کړی دی: کله چې یو څوک د دوهم سړي له خوا څخه مطمئن وي او بیا یې هم ووژني، نو د هغه شخص لپاره به د قیامت په ورځ د خیانت بیرغ پورته کیږي. 16 حدیث له حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تورې له پوښ څخه دغه لیک ترلاسه سوی و: په خلکو کې تر ټولو سرکشه هغه څوک دی چې داسې یو څوک ووهي چې دی یې نه وي وهلی، او هغه څوک دی چې داسې یو څوک ووژني چې د ده د وژلو اقدام یې نه وي کړی، او هغه څوک دی چې خپل ځان په یوې داسې کورنۍ وتړي چې له هغې کورنۍ څخه نه وي، او هغه چا چې دا کارونه وکړل هغه د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه انکار وکړ، له هغه څخه نه فرض عبادتونه قبلیږي او نه هم نفلی عبادتونه. 19 حدیث له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هیڅ کار کې دومره ټینګښت نسته چې د هغه د بخښلو امید نه وي بیله د یو مسلمان د قتل څخه چې د هغه بخښل ډیر مشکل دی، او دا خبره 3 واره تکرار کړه. د دې حدیث په روایت کولو سره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه زوی محمد ابن الحنفیه وایي که ټول خلک زما تابعداري وکړي او صرف یو نفر پاته سي چې بې له هغه څخه زما حکومت پاته کېدلی نسي، بیا به هم زه هغه ونه وژنم. 18 حدیث له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر چا چې د سهار لمونځ وکړ هغه د الله تعالی مسؤلیت وګرځېدی، فلهذا د الله تعالی د دغه مسؤلیت بې حرمتي مه کوي، او هر چا که دغه سړی ووژي هغه به الله تعالی ور وغواړي او اور ته به پر مخ ور وغورځوي. 19 حدیث له حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به له دوزخ څخه یوه غاړه راښکاره سي او هغه به په یوې تیز ژبې خبرې وکړي، د هغې به 2 سترګې وي چې په ګوري به، او یوه ژبه به یې وي چې خبرې به په کوي، او وایي به زه پر هر هغه چا باندې درول سوی وم چا چې بې له الله څخه بل څوک معبود کړی وو، او پر هر هغه چا چې ظالم او جابر وو، او پر هر هغه چا چې بې له د یوه کس په بدل کې د یو چا قتل کړی وي،
وروسته به دا ډول ټول خلک تر نورو 1500 کاله تر مخه بوزي او ټوله به و دوژخ ته ور وغورځوي. 40 حدیث له حضرت ذابح بن اعصر څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه به حوض کوثر ته ستاسې د مخکش په څیر ولاړ سم او زه به ستاسو په ذریعه د نورو امتونو په مقابل کې خپل امت په زیات تعداد کې لیدل غواړم، فلهذا تر ما وروسته یو او بل په هیڅ ډول ونه وژنئ. همدا حدیث له حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه هم روایت شوی دی. لوړ چې کوم 40 حدیثونه ذکر شوي دي په هغوی کې ډیری حدیثونه داسې دي چې صرف د مسلمان پکښې نه بلکې د هر انسان پر ناحقه وژل غندل شوي دي او پر هغه یې سزاوي بیان کړي دي، دا که هغه مسلمان وي او یا کافر. لیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په خاص ډول د هغو غیر مسلمانو خلکو پر قتل هم سخت سزاوي فرمایلی دي چې د مسلمانانو په ملک کې د معاهدې له رویه په سوله کې اوسیږي. د حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه څوک چې داسې یو غیر مسلمان ووژني چې له هغه سره معاهده وي نو هغه به د جنت خوشبويي لابوی نه کړي، په داسې حال کې چې د جنت خوشبويي د 40 کالو په مسافت کې لا هم محسوسېدلی سي. او له حضرت جندب بن عبدالله رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر چا که د هغه غیر مسلمان بی عزتی وکړه چې ما یې د حفاظت ذمه اخیستې ده نو زه به د هغه دشمن سم او زه چې د هر چا دشمن سم زه و هغه ته شکست ورکوم. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زخمی سو نو د وفات تر مخه تر ځان وروسته راتلونکي خلیفه ته ډیر وصیتونه وکړل. په هغوی وصیتونو کې یو وصیت دا و او زه و هغه ته دا وصیت کوم چې د هغو غیر مسلمانو چې الله تعالی او د هغه رسول یې ذمه اخیستې ده له هغوی سره سوې وعده باید پوره کړل سي او د هغوی په دفاع کې دې جنگ وکړل سي او پر هغوی دې د هغوی تر طاقت ډیر بار نه ایښول کیږي. د قرآن او حدیث د تیرو ذکر سوو ویناو څخه دا خبر ډیر روښانه ده چې الله تعالی او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو مسلمان ناحقه وژل څومره لوی جرم دی. په همدې خاطر د قرآن او حدیث په لارښوونو کې قدم پر قدم دا فکر څرګندیږي چې د مسلمانانو ترمنځ او د کورنۍ جګړې څخه تر آخر اندازې ځان وساتل سي. کورنۍ جګړه په عام ډول هغه وخت پیدا کیږي چې کله د وخت له حکومت څخه د خلکو شکایتونه پیدا سي. په همدې خاطر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ټولو د مخه د حکومت و مسؤلینو ته پر دې خبر ټینګار کړی دی چې هغوی دې د شریعت مطابق عدل او انصاف وکړي او د خلکو د ښېګڼې لپاره دې کار وکړي.